امریکا طالبان د افغانانو ملاتړ نه لري. په افغانستان کې د امریکا مخکنی شرزدافیر راس ویلسن وایي طالبان د افغانانو ملاتړ نه لري. راس ویلسن چې د طالبان لخوا د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې د امریکا شرزدافیر واک ته د طالبانو رسیدل د دې ډلې د اوږدې جګړې پایله بولي. ښاغلي ویلسن سکای نیوز سره مرکه کې ویلي دا چې طالبان قدرت ته رسیدلي په دې معنا نه ده چې ګینې د خلکو پراخ ملاتړ لري. هغه زیاته کړه دوی له دې امله واک ته نه دي رسیدلي چې ګینې د افغانستان د اکثریت خلکو غوښتل، بلکې له دې امله قدرت ته ورسیدل چې د نورو په پرتله یې سخته، اوږده او په پوره ژمنتیا جګړه وکړه. بله خبره دا ده چې دوی د خلکو ملاتړ نه لري او له همدې امله دوی او دا هیواد اوس مهال له یو لړ ستونزو سره مخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال له طالبانو په افغانستان کې د امریکا د دې پخواني لوړ پوړي ډیپلومات د څرګندونو په اړه وپوښتل، خو ویاند ذبیح الله مجاهد ځواب ورنه کړ. مګر له دې وړاندې د ښاغلي مجاهد په ګډون ډیرو طالب چارواکو دا خبره کړې چې ګینې واک ته د رسیدو لامل له دوی د خلکو ملاتړ دی.